نوید ځدراڼ را سره دی د سریلانکا سره هم چې کله میچ و چې کله ما رن اوټ وکړ چې ژر غوسه کېږي هغه لوبغاړی څوک دی ته راته وښایه ځه او ملاقات مې شوی دی. السلام علیکم ستړي مه شئ د سولې پیغام رادیو ډېرو درنو او قدرمنو اورېدونکو په دې هیله امید دی چې روغ جوړ خوشحاله سلامت وای او زموږ د همدغه ویډیو درنو لیدونکو زموږ یو ځانګړی سلام ومنئ په دې هیله چې روغ وای جوړ وای تازه وای صحتمند وای. تاسو ته به یاده کړم چې موږ سره د افغانستان د 19 کلن کرکټ ټیم پیاوړی پاست بالر یا تیز توپ اچوونکی چې تاسو یې له نوم او د دې ترڅنګ له ده د کوارې سره ډېر زیات بلد یاستئ نوید ځدراڼ را سره دی. نوید ځدراڼ سره به په تیر نړیوال جام باندې خبرې اترې کوو او د دې ترڅنګ د سره به د کرکټ اړوند پوښتنې کوو، د ده په شخصي ژوند باندې به غږیږو او کومې خطرې ور باندې تېرې شوي دي. دا چې ویسټ انډیز ته سفر کړی و له هغې وړاندې متحده عربي اماراتو کې یوه میاشت تېره کړله په ایشیا کپ کې ولوبېده. ډېرې زیاتې خبرې اترې به ورسره یي نو ده سره به غږیږو. قدرمنو تاسو ته به یادونه وکړم چې د دې خپرونې قربا مو زه حکیم الله آفتاب یم. ځدراڼ صاحب ستړی مه شې جوړ تکړه. اول خو د سولو پیغام راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته ټولو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. ډېره مننه کوم تاسو نه چې ما ته په خپرونه کې وخت راکړم. مننه، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. ځدراڼ صاحب سفر دې څنګه و، څنګه تیر شو، څومره له بریاوو ډک و، په دې راته وغږېږه. ماشاءالله سفر ډېر ښه و، دې خوا نه چتلو ډېر ښه و، یې خوا نه راتلو بس په خوشحالۍ راغلو افغانستان ته. کله چې تللې ارمان دې څه و کله چې له هېواده تاسو تللی؟ که ما زم دا ارمان و چې زه چې کله لاړ شم د خپل افغانستان دپاره هم بریا ولاړو، افغانستان به خوشحاله و. کله چې په ټي وي باندې راڅرګند شوئ څه ډول احساس دې کوله؟ په ټي وي خو اول سړی چې هغه شي څرګند شي چې پریشر وي لږ، بس ما هغه پریشر لږ انجوایمنټ کوه بس ښه و. کله دې چې لومړی ویکټ واخیسته په 19 کلن نړیوال جام کې څه ډول احساس دې کوله؟ احساس همدا کوه چې خپل یوه ویکټ مې واخیسته، ما دپاره د یوه ویکټ ډېره مهمه وه چې زه ویکټ واخلم. ښه به خوشحال وې نو؟ خوشحاله به وم. صحیح. په دغه 19 کلن ټیم کې د تر ټولو نږدې ملګری څوک و، انډیوال یې څوک و، د راز و نیاز ملګری دې څوک و چې وخت نه وخت به دې ورسره په چکر باندې هم تللی، چکر به دې هم ورسره لګولو، هغه څوک و؟ ما خو اول چې دې ځای نه چې زه ټول داسې و لکه کورنۍ رقم چې هلته لاړ شو. بیا مې خپل نږدې ګپ شپي سړی و چې هغه نور احمد و چې زه یوه اتاق کې ورسره وم، هغه زما ښه ملګری و. صحیح ده. نو نړیوال جام باندې راته وغږېږه، کومه لوبه ستاسو لپاره ډېره جالبه وه چې تاته یې ډېر زیات خوند درکړی وي؟ زما دپاره جالبه د سریلانکا سره هم چې کله میچ و چې کله ما رن اوټ وکړ، زما دپاره هغه جالبه وه ډېره زیاته. نو هغه لوبه خو تاسو ماشاءالله وګټله، نو بریا خو د افغانستان شوه. افغانستان د یوه خوشحالي ده چې افغانستان ته یې ورکوي، هغه د کرکټ ته چې ما کله ویکټ واخیسته ټول افغانستان ډېر زیات خوشحاله و. تاسو اتڼ کولو، اتڼ ته په خپله مخکې شوې که لوبغاړو مخکې کړې چې راځه دغه د اتڼ سرلاری ته شه؟ اول خو چې کله ما ویکټ واخیسته خفه وم، لږ غمجان په احساساتو کې به یې کوم. چې کله وروسته چې زه کله لږه ښه شوم وروسته ورغلم هغه والا ته سټوډیو والا ته چې ما ته د اتڼ سندره ور واچوه، لاړم هغې ته، هغې سندره ور واچوله، ورته مخته شوم، بس خوشحالۍ کې مې اتڼ وکړ. یعنې د اتڼ غوښتنه ستاسو وه؟ زموږ وه، زما وه. صحیح ده. دغه د نورو لوبغاړو هم اتڼ زده و؟ دا کې ډېر زیات شوقي دي د اتڼ والا، خو زده یې نه و، خو زده کوی یې. صحیح ده. یوه ورځ مخته یو اتڼ کړی و، هغه موږ ویل چې سبا دپاره که میچ وګټو انشاءالله موږ به ټول په یو ځای اتڼ کوو. بله خبره دا ده چې کله تاسو هغه میچ وګټله له هغې څخه وروسته تاسو هغه مورال څومره قوي شو تر څو ستاسو وړتیا نوره څومره قوي شوه چې تاسو په ځان باندې دا یقین ترلاسه کړی وي چې موږ به په راتلونکو سیالیو کې بیا هم بریاوې خپلوو، بیا به هم بریاوې خپلوو او په راتلونکو کې به د افغانستان ملي ټیم لپاره لوبېږو؟ په دې برخه کې راته وغږېږه.
د برخه کې خپله زیاته خواري خو مونږ کوو چې خپل د افغانستان دپاره ولوبېږو که هغه 19 وي که ملي ټیم وي موږ غواړو چې افغانستان خوشحاله شي موږ خپل هېواد دپاره میچونه کوو بس انشاءالله راتلونکي کې به ملي ټیم ته چې لاړ شو انشاءالله ښه میچونه وکړو. ځدراڼ صاحب کرکټ ته کله راغلی؟ کرکټ ته کله پیل کړه؟ کرکټ مې ډېرې وړوکول نه شوق و هغه مې چې کله بټۍ کې کرکټ کوو هغه ډېره خال کې زه تشاغه کړم سپورټ کړم انشاءالله چې تی کړای شي هماغه وه چې ما خپل کرکټ ته دوام ورکړه اکاډمۍ ته تلم میچونه هم که هغه وه چې اوس نړیوال جام کې راغلم ټیم کې. څه شی د دې لامل شول چې تاسو کرکټ ته تشویق شوئ؟ د کرکټ لوبې سره ستاسو لیوالتیا زیاته شوه، مینه مو ورسره پیدا شوه، هغه څه شی و؟ هغه ډېر وړوکول نه شوق کله چې ما لوبغاړي په ټي وي باندې لیدل مو چې یوه ورځ زه دا رقم وایي چې په ټي وي راشم ښه میچونه وکړم. هغه لوبغاړی درته یاد دی چې تاسو په لومړي ځل په ټلویزیون باندې لیدلی وي؟ کله چې تاسو په لومړي ځل ټلویزیون ته ناست وئ هغه لوبغاړی ګیم کوي په لوبه کې بوخت وي او تاسو پېژندلی وي چې دا خو پلنکای لوبغاړی دی؟ هغه خو مونږ ته اوسه پورې یاد هغه لوبه درته یاده چې د چا لوبه وه چې تاسو په لومړي ځل په ټلویزیون باندې لوبه لیده؟ هغه اوس نه ده راته یاده. حتما به یا د شاهد افریدي لوبه وي او یا به هم د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبډلمشر اصغر افغان لوبه وي. هغه نوروز منګل میچ چې وایي چې پاکستان په خلاف یې ښه سکور وکړ هغه یو میچ مې په هغه دی فکر ده. کله داسې شوي دي چې په لوبه کې ډېر زیات غمجن شوی وي؟ هو ځکه چې کله پرې هغه شي لږه سکور ورکړي د خپل هغه بالینګ کې که نه هغه کې لږ سړی هغه کې وي غمجن وي چې ولې مې د سکور ورکړه. ستاسو دغه د بال سپیډ تقریبا 138 پورې رسیږي، له دې هم غواړي چې دغه د بال سپیډ کچه دې لوړه شي، له دې څخه په تیز سپیډ کې بالینګ ولې په 140 145 150 155 ته دغه سپیډ ورسوي. زه خو خپله چې ما وارم دا ارمان و چې زه هغه ته لاړ شم ورلډ کپ نه خو اوس لاړم یوه نه چې راغلم چې 155 پیس زیات کړم ځکه افغانستان د پس بالرانو نه ډېر کمزوری دی چې زه 155 لپاره پیس زیات کړم چې افغانستان لپاره لوبې وکړم. تیزو توپ اچوونکو کې د کوم لوبغاړی ډېر زیات خوښیږي؟ زما خو هغه خوښه کې په تیزو بالرانو کې حمید حسن ډېر زیات خوښیږي. حمید حسن دې خوښیږي. نو څنګه حمید حسن سره د ملاقات شوی دی؟ او ملاقات مې شوی دی. صحیح. بله خبره دا ده چې زه له تا څخه د ځینو لوبغاړو نومونه درته اخلم ته به د هماغه لوبغاړي په اړه یوه جمله راته وایې. صحیح ده؟ نو ته دا راته ووایه چې سلیمان سپای څه ډول کاست دی؟ سلیمان سپای خو ډېر ښه اخلاقي هلک دی ځکه چې موږ سره په خپله ګراونډ کې ګپ شپ لګوو هلکان یې ډېر زیات خوشحالول ډېر ښه پلی هغه دی. بلال ترین ډېر ګپ شپي سړی دی هغه ډېرې زیاتې ټوکې کوي. ښه بل کوم لوبغاړی درته وښایم چې ژر غوسه کېږي هغه لوبغاړی څوک دی ته راته وښایه. هغه ننګیال خروټه دی. صحیح. ځدراڼ صاحب وروستیو کې یوه دا پوښتنه در ځینې کوم چې یوه داسې خاطره راته ووایه چې په تاسو باندې په نړیوال جام کې تېره شوې وي. زما دا خاطره ده چې کله ما رن اوټ وکړه ډېر زیات خوشحاله وم دغه ټول افغانستان لپاره یا بیا زموږ د ټیم لپاره او ډېره خوږه خاطره هماغه چې وکټ مې واخیسته او ټول افغانستان ته خوشحالي ورکړه. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ چې موږ سره میلمه شوې، خبرې اترې مو وکړې. قدرمنو لیدونکو ستاسو سره دغه بانډار ولیدل، اورېدونکو او لیدونکو څخه ډېره مننه کوم. خوشحاله اوسئ، سلامت اوسئ. مننه ژوندی اوسئ تاسو نه چې موږ ته خپرونه کې وخت راکړو، ډېره زیاته مننه کوم تاسو نه. آباد اوسئ. قدرمنو لیدونکو ډېره مننه، آباد اوسئ، سلامت اوسئ. موږ سره د افغانستان د 19 کلنې کرکټ لوبډلې تکړه لوبغاړی فاسټ بالر نوید ځدراڼ را سره میلمه و. نو ډېره مننه ورځینې کوم. تر بله ما حکیم الله آفتاب ته اجازه راکړئ. تاسو ته ښه وختونه، ښې چارې، زموږ راتلونکې نورې ویډیوګانې هم له یاده مه باسئ.